او د زکات مثال خو بالکل داسې دی یو سړی چاله 1000 روپۍ قرض ورکړي او یو وخت داسې راشي چې هغه ته د 50 روپو ضرورت دی نو ورته وایي ما ته 50 روپۍ راکړه نن 50 روپۍ صرف نو که نن دې راته 50 روپۍ راکړې نو دا باقي 975 تا ته معاف شي دا ستا شو حلالې دي ستا لپاره خدای دې زه به نه غواړم درته دا سړی څه کوي دا 50 روپۍ څومره په جلتۍ پیدا کوي هر څنګه چې نو دا 50 روپۍ دله پیدا کوي ځکه 975 دته خپلېږي همدغه خبره ده الله تبارک وتعالی زموږ سره داسې نره کړې چې دا هر 1000 روپو نه غواړي بلکې یو نصاب مقرر کړی دی بیا دا نصاب د سره جمع شي او کال تیر شي او کم نه شي مطلب د ستا د حاجت نه زیاتې دي اوس په دې 1000 کې 50 روپۍ زما دپاره زما په حکم ورکړه دا 975 تا ته حلالې دي پاکې دي ستا لپاره او که دا نه ورکې نو د دې ټولو د استعمال حق نه لري دا بیا زما دي نو الله فرمایي ما چې څه ورکړي دي مطلب مالکان مونږ نه یو نو ځان د خپل دولت مالک ونه ګڼو چېرته دا ټول مال د الله دی نو د الله د مرضۍ مطابق به استعمالیږي کم کم ځای کې چې د خرڅ کولو حکم کړی خرڅ کېږي به نو په اولاد باندې د خرڅ حکم الله کړی دی خپل ځان له په ضرورتونو هم د خرڅ حکم الله کړی نو کوه او د الله د مرضۍ مطابق چې څوک مال خرڅ کوي نو هغه په دې عمل کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک او هغه خلک چې ایمان راوړي په هغه څه چې تا ته نازل شوي په دې قرآن او په هغه څه چې ستا نه مخکې نازل شوي دی ګورئ خبره د کتابونو او د پیغمبرانو د ایمان ده نو اجمالي او مختصره خبره ده چې څومره کتابونه په دې قرآن کریم کې مونږ ته الله بیان کړي دي فلانی کتاب تورات انجیل زبور او څه صحیفې د ابراهیم علیه السلام او څه د موسی علیه السلام دا مونږ ته بیان کړي دي په دې باندې نام په نام ایمان راوړل لازم دي همدغه شان چې څومره پیغمبران الله رالیږلي دي نو څه داسې دي چې د هغې نومونه مونږ ته ښودلي 15 یا 16 نومونه په قرآن کریم کې راغلي دي په دې پیغمبران باندې خو نام به نام ایمان راوړل ضروري دي او د دې علاوه پیغمبران خو ډېر زیات راغلي دي د لاکو هم زیات دي نو مونږ به په هغوی ټولو باندې اجمالا ایمان راوړو اجمالي ایمان دا دی چې دغه ټول حق الله چې څوک رالیږلی و په حیثیت پیغمبر نو مونږ په هغه ایمان لرو او که څوک راته راشي وایي فلانی پیغمبر و نو طریقې دا ده چې مونږ به نه وایو چې و یا نه و نه وایو چې رښتیا وه او نه ورته وایو چې دروغ وه خاموشي اختیارو ځکه کیدی شي دغه نوم والا پیغمبر نه یو موږ چې او و او کیدی شي هغه یو موږ چې نه دروغ وه نه و دا یو خبره خو دا شو عمل به په کومې کوو په آخري کتاب او آخري پیغمبر مثال یې تاسو ته وایم یو تعلیمي اداره ده سکول دی کالج دی او یو پرنسپل راغلی دی او هغه د دې کالج یو نظام جوړ کړی دی دا پرنسپل بدل شو بل پرنسپل دغه محکمې دله ورکړی او بل یې چې ورکړی هغه هم دی کوي خو طریقې کار طریقې لږې بدلې دي خو خبره بول د ده چلېږي همدغسې یو سرکولر د دفتر نه جاري شي چې حاضري به 8 بجې خو څه وخت پس بل سرکولر جاري شو حاضري به 9:30 بجې یو سړی بیا هم په 8 بجې را روان دی او ګیټ باندې ورته وویلی شي دی به ناوخته کړی دی خو 9:30 حاضري ده دی ورته د جېب د سرکولر زوړ راوبس دا غلط دی دی به د پرنسپل دا دستخط دغه پرنسپل دې دستخط کړی دی او دا سرکولر دی نو خلک ورته وایي که نه صاحبه هماغه پرنسپل صرف بل سرکولر جاري کړی دی او اوس د دې تقاضا کوي چې په 9:30 به راځي دی وایي ولې دا غلط دی څه بلکل غلط نه دی خو د عمل دپاره اوس دغه نه دی عمل دپاره اوس چې کوم لیټسټ راغلی همدغه دی همدغه شان دغه مثال ما تاسو یو مثال دی ټول پیغمبران حق دي خو عمل به او شریعت به د آخري پیغمبر په شریعت او په عمل باندې د هغه په احکامو باندې ټول کتابونه حق دي خو آخري چې کوم کتاب راغلی دا د دې ټولو کتابونو
دا غیر طول حسن او دا کمال مجموعه ده نوم عمل بکتیکو دا یا تفکیق دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک دا یهود و دا نصارا و خبر وشو آغوی تا یو اشاره بلکه حکم وشو چه مومن با اغسو کی متقی با اغسو کی چاہا پا دی قرآن ایمان راوڑی نسوک چی پا دی قرآن ایمان نراوڑی او دا تورات مطابق پر عبادت رجوڑی دا پا منو دا مومن ندے ہوتی دی بے ایمان راوڑی او دی مومنانو تویلشو دی امتا والذین یؤمنون بما انزل من الیک وما انزل من قبلک ستانا مخید سنادل شوی پاگی بم ایمان راوڑی نو پاگی بم مونتول ایمان راوڑو چلا طول حقو او آگوی و پا دی ایمان راوڑی یعنی دا اللہ پر طولو کتابونو او پر طولو پیغمبرانو ایمان او چکم آخری پیغمبر و آخری کتاب دے پاگی عمل نو سوک چی پا یو کتاب ایمان نلری نو دا یو کتاب نا انکار دا طولو کتابون نا انکار دے او دا یو پیغمبر نا انکار دا طولو پیغمبران نا انکار دے ذکر دی یو کتاب دا دی نور طولو کتابون تصدیق کرے دے چی دا یو نا دی انکارو کو گویا دا طولو نا دی انکارو کو او چی یو منی نو دا لازم نا جو طول کو منی او یو بلا نکتن پکواو رئی وما انزل من قبلک فمخینو کتابونو کی دا مخینو پیغمبرانو نا یو وعدا غصت شویو چی بل پیغمبر برازی تاسو پی ایمان راوڑے و مدد بکوئی دی پیغمبر تا چکم حکم نازل شنو دائی ورطو نوی چی دا دی لپس ہوا وما انزل من قبلک من بعدک و نوی ذکر رست نبل کتاب رازی او نبل پیغمبر رازی وبالآخرت هم یوقنون او باخرت باندی یقین کی دا آخرت تار دا یقین خبرم ذکر آگلا دیو دا کی یقین کئی کہ پاگی کی شک شامل نہیں اور دیر پر دا یقین ذکر ہوئی کہ دا آخرت یقین او دا آخرت عقیدہ کہ سمر مضبوط ہوا یقین ہر طرح سے دلے ہوا دا شک نہ خالی ہوا دا دنیا طول خوبی جمع کی اور جنا عقیدہ کمزوری کی گی نو طول خوبی ختمی کی خرابی رہی ذکر آئے دا آخرت عقیدہ جمگت ولی کم کرے دے دا آخرت فکر نہیں ہو دا آخرت عقیدہ نہیں ہو دا آخرت یقین نہیں نو خوبت دے برابر دی تو دنیا کی اسرے خکارو نہ کیا آگا مرشی یہ اسرے بدکارو نہ کیا آگا مرشی یہ اسرے ظلم کیا آگا ظالمم لارشی مرشی اور یہ اسرے مظلوم دے ظلم زگی آگا لار مرشو نو خوبت برابر دی بیا حرام و حلال برابر دی و جائز و ناجائز برابر دی دا فرق رازی کہ باخرت بلی یقین راشی او دا یقین دا سی یقین راشی دا اگا تصدیق جازم اگا پورا یقین دا آگے طرف شک او اس تردد او تذبذب شامل نہیں نو چدا عقیدہ چا مضبوط شوا دا دا جون لائن صحیح شی لیکن اب آگے چے پس تصور کرے چال تا اور زمان دا چا سرک دا ملاقات یقینی کنا نو دا آگے کار دا ہر ٹول سر طرح صحیح یو سڑے پا عربو کرے وہ یقین دے کال پس را روان دے دل دے دی سے کار نکی تجارت آگبو چی گور دا کار دی غلط کرے دے وہ دا چاہتی یقین نہیں کہ ملاقات مور تو رکھی گی نمبر دیدے پہ لو سرے سگے کیا رفی کوا دلی منظر دا صبر بارا کی قرآن کریم کے عظیم کے لیے نن منتراشی ادا گران کارو نری انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین مگر دار اللہ نا پہ یریدون کو گران نری دا یریدون کی سوک لی سوکا اللہ نے یریگی الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون اگر خلق یریگی چاہا یقین لری چیزا رب سر ملاقات کی گی اور دو تک واپس کی گو حساب کتاب برانا اخلی نو بیا دیو یریگی کارو نگران ندی عبادات گران ندی نہ دو گھنٹے گران دی نہ 10 گھنٹے گران دی بیا دا اللہ دے کتاب اور اللہ دے قانون دا ذکر دے پارا اس شیو تا گران ندی نہ یخنی پانی پوئی گا نہ پکر نہیں پوئی گی نہ منز مشکل دے نہ تہجد مشکل دی نہ صبر کول مشکل دی نہ زکات مشکل دے سمرا پیسے چ ورکے نہ ورکے اذا اللہ پدار کے خرچ کئی اس مشکل ورتے مشکل ذکر فرمائے وبالآخرة هم یوقنون دا پہ عزت صفتو نشو